زه یم د اصلي د زوړ برول د دانګام یم د پلار نوم مې دی ولات نوم یې دی د پلار مې نوم مې زما خپل نوم دی مسلم خان. نه دا نه پرېږدي لکه دا کومې خبرې چې ته خلکو ته کوې او خلک درته راټولېږي او خاندي او ته ورته هر قسمه خبرې کوې دا پرېږدي یا نه پرېږدي؟ نه بیخي نه پرېږدي. او او دغه به نه کوئ ویډیوګانې به نه کوئ زه یو کلینیک اخلم ټولو له وظیفې ورکوم. زه طالبانو خبره وکړه چې دا خپل له ووایي ایسته له ورانه نه دا جام ولا ده یو هماغه و دا نه څنګه ما وایي خو سپینه ټوډۍ واخلي او تور شو ګاډی به واخلي او کابلۍ تنکۍ جنۍ په تا شوله او ته به رالو لونګو سپاری واخلې ښه ښایسته پوه شولې او واوره باران چې دی دا به الله وکړي وعده چې مې د خیره سه نوره ښځه مندار بوټی شي الله مې د دې غم نه اول وساتي هسې مثال یې ته خارېږه به نه سبا له به راته وایي قوتۍ دې راوشنم کندو کې وړه ختم دي په ډبه کې غوړي نشته بېګاله شین مولوي صاحب یو دا راکړی دا مولوي صاحب راکړي یاره خورۍ دا مه بدلی سلامونه احترامات درنو لیدونکو هیله لرم ټول به راته روغ او جوړې وئ او د صحت او عافیت جامې به پر تن ولرئ. قدرمنو دوستانو نن راغلی یم اسمار ولسوالۍ ته. اسمار ولسوالۍ کې د داسې چا خواته راغلی یم چې په دې وروستیو کې ډېر زیات مشهور شو هغه چې وایي چې خدای زما دې توبه نن د هغې خواته راغلی یم د سلیم دیوانه خواته. دا تاسې ګورئ نن د جمعې ورځ د مختلفو ولایتونو نه او د ولسوالو نه ډېری خلک د هغې لیدو ته راغلي دي چې اوس فلحال ډېر بیروبار پې جوړ دی او دغه خلک ورته راټول شوي دي تماشې کوي سیل یې کوي د هغې نه خبرې اوري ټوکې ټغالې اوري. نو زموږ هدف به دی د سلیم دیوانه سره به خبرې کوو د هغې په ژوند به غږېږو د هغه د اصلي د کوم ځای دی نوم یې څه شی دی او دغه خبرې ولې کوي همدارنګه په څه کارونو بوخت دی نو د هغې سره به دغه هکله باندې خبرې اترې کوو نو له موږ سره ملتیا وکړئ دوستان. او دغه به نه کوئ ویډیوګانې به نه کوئ زه یو کلینیک اخلم ټولو له وظیفې ورکوم. زه طالبانو خبره وکړه چې دا خپل له ووایي ایسته له ورانه نه دا جام ولا ده یو هماغه و دا نه څنګه ما وایي خو درنو لیدونکو بالاخره سلیم دیوانه په لاس راغی. مسلم خان ویې مړه مسلم خان هغه وایي چې مسلم خان په لاس راغی. تاسې به د دې ویډیوګانې او عکسونه په ټولنیزو رسنیو ډېر لیدلي. مسلم خان ستړی مه شي صحت دې ښه دی په خیر یې سلیم خانه لومړیو کې به راته ځان معرفي کړي چې د کوم ځای د کومې ولسوالۍ کلی دی کوم ځای دی صحیح ده؟ صحیح زه یم د اصلي د زوړ برول د دانګام یم د پلار نوم مې دی ولات نوم یې دی د پلار مې نوم مې زما خپل نوم دی مسلم خان. زه چې یم اوړي بر یم او جمعې کوز یم میګو کڅ کې زه اوس اوسېږم. سلیم خان چې دی په مسلم خان په میګو کڅ کې اوسېږي زما بره زه دانګام یم زه بل ځای نه یم. سلیم خانه دلته اوس څنګه راغلی؟ دلته د مېلمنو سره راغلی یم د مېلمنو راوستی یم چې داسې چل دی وه هغه ارمان دې راته وایي سړي سره سپینه ټوډۍ او تکې تورې شیشې واوره باران ورېږي ایسته دا ګاډۍ راځي او ودرېږي ایسته دغه پوښتنه کوي نو ښه. او سلیم خانه دا راته ووایه چې په څه کارونو بوختې کارونه چې لکه څه کار کوې؟ یاره دقه پنځه کله بزې وساتم کله پټې کې اوبه وکړم کله لو وکړم او کله مقصد پلار مې ژوندی دی سپین ږیری دی کله لو وکړم کله مقصد بزو پسې لاړ شم مقصد کله بارک پټو کې بارې رغښتې هغه جوړې کړم خپل کار و مار ته ولاړ یم. او په تېر حکومت کې د څه کار کوو؟ یاره تېر حکومت کې په وظیفه کې وم په هلمند کې او دا داسې حکومت راغلی دی چې حلوی صاحب اوس کلکه شوم لولنګول اردو کې وي پولیسو کې وي محلینو ته هلمند ته تللی وي مخکې ژوند ښه روان و یا اوس روان دی؟ یاره مخکې ژوند ښه و اوس خو خورا ډېر مشهوره شوی مې ته له ځانه خبر یې نه یم خبر یاره چې څومره مشهور شوی نه یم خبر په دې نه پوهېږي چې دا خلک څنګه راغلي دي ستا خواته؟ ښه تاسو اوس ما نه پوښتنه وکړئ څنګه راغلي وایي وایم چې دا خلک د دې لپاره راغلي چې ته بیخي ډېر مشهور شوی څوک د کابل نه راغلي څوک د خوست نه راغلي څوک د ننګرهاره راغلي دیو ته دا څه شی وویل اوس
دا به مال شلو کې چې ورور ما چې پس کم زلار باندې دا دې راله تکه سپینه ټوډي واخلي او تور شو غاړې به واخلي او کابلې تنکۍ جنۍ په تا شوله او ته به راله لونګ سپاری واخلي ښه ښایسته پوه شولې او واوره باران چې دی دا به الله وکړي سلیم خان به دې وروستیو کې د یو ویډیو راغله تا ویل چې طالبان دې راشي زما خوله دې ماته کړي او زما خوله د ماتولو دغې ته چا مجبوره کړی وي یا خپله دې داسې وویل نه چا مجبوره کړم یو کس راته ویلي طالبانو کې وګو نه همداسې عادي کس و عادي کس مجبوره کړی وي تا دې کوم شکایت ونه کړو نه ما ته کوم شکایت ونه کړو راځو نو له تا به موږ هم یو څه واورو څه شی به موږ ته ووایي تاسو چې وایي نو هماغه د وروستۍ ویډیو کې چې دې وویله چې طالبان دې زما خوله ماته کړي او دغه به راته ووایي صحیح ده همدغه راته ووایه صحیح زما په دې سرمان دی هغه الله دې پوره کړي چې مځکه او اسمان پیدا کړی انسان هېڅ څه نشي کولی تک شین نینجرې او سپین بیراغ پې نالي او دا مهارت راشي دا په دې ځګونو باندې دا څڼې پرتې یا الله نو او ما داسې ووایي داسې والله که ستا د بوسو خدای رانه جوړ کړي نو د بوسو خدای رانه جوړ کړي زما دا خوله ورانه دې ته خوله په ارتل غواړي دې زما خولې ته خوله په ارتل غواړي زما دا خوله ورانه ده زه شونه یادوم خو طالبان چې دي ماله دې غم وکړي چې ورور هغه پې ماړه دي زه ترې وږی یم ماله دې غم وکړي بس بیا به ځان مانونه م نه ویم نه به ښه کوم نه به بد کوم ماله دې شیرینۍ واخلي ماله دې هغه کې زیبا ګل دې راله واخلي هغه کې مقصد پنجابۍ ده هغه دې راله واخلي او زه چې یم وروره زه د دقې نه والی یم ما څه تاسو ټول ونه وایي ما څه کوشش وکئ زما څه مهرباني وکئ وروره تاسو چې وایي که نه زه هم د دقې نه دغه یم وروره ما څه چل وکړه چې یې راله مقصد زیبا ګل واخلی شیرینۍ واخلی او سپینه ټوډي راله واخلی وروره لونګ وسپاری ما سره څه دی باران به خدای الله پاک وکړي سلیمه دا راته ووایه که نه دا خبرې چې کې مقصد کله وایي چې طالبان دې راشي زما خوله دې ماته کړي او دا د کابل د جنۍ قصه دا درته بل څوک ښایي کو خپلې وایي په خپله یې وایم دا خپله جوړې نو د دې نه علاوه کوم نوی ارمان دې په زړه کې نه دی ګرځېدلی چې موږ سره نوی شریک یو دی دقه یو زه یو د خارونۍ د ژبې نه وایم واده دې نه دی کړی سلیم واده نه دی کړی یاره واده چې مې د خیره سره نوره ښځه مندار بوټی شي الله مې د دې غم نه اول وساتي هسې مثال یې خارې غم نه سبا له به راته وایي قوتۍ دې راوشنم کندو کې وړه ختم دي په ډبه کې غوړي نشته بېګاله شین چای ختم دی څور چای ختم دی لمبلو صابون نشته پیزار نشته بنګړی نشته کالی نشته لوپټه نشته نو هغه خو هسې د خپل زړه پې خوشحاله په دې شیرینۍ باندې که نه سلیمه واده مقصد نه کوو هسې ارمانونه کوې هسې ارمانونه سلیمه قدرمنو دوستانو دا سلیم نومیږي تاسې د دې ټوکې ټقالې اورئ د دې واتساپ شماره به دغه ویډیو باندې ورکوم یا زمونږ شماره ورکوم بیا د ویډیو د لارې تاسې کومه مرسته غواړئ د ده سره وکړئ موږ دې ته کولی شو دغه تاسې مرسته راورسوو که د دې شماره ورکړم شاید ډېر خلک دې ته مزاحمت وکړي او شاید دا شماره هم سلیمه شماره لري موبایل لري موبایل کور کې پلار هغه مې شته دی نو شماره خو د دې هغه به هم ورکړم خو شاید په اسانۍ لاسته در نه شي نو موږ د دغې شماره او خپل ادرس درکوو نو کله دوی سره څوک مرسته کول غواړي دوی ډېر عجزه دي دلته په غرونو کې بزې ساتي دهقانۍ نه کوي خو دا وایي چې هغه بسنه نه کوي او د نورو خلکو په وینا هم هغه بسنه نه کوي نو د سلیم سره کوم مرسته کوئ زموږ د ادرس یې ورته را رسولی شي سلیمه راځو له موږ سره به یو څه نور شریک کړي بیا به نه موږ اجازه واخلو صحیح دی هغه د کابلۍ هغه یا د پنجابۍ هغه به راز شریک کړي کابلۍ خو د پنجابۍ بله قوته به راځي د خیره ښه دا شی کلکه زه یو دغه وکړم پنجابۍ هغه به یاد کړم صحیح ده دا شی نوی یاد که نوی پنجابۍ به صحیح که نه بس چارې وي نوی وي او نوی ته دغه وکړه صحیح شی دغه که نه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زما په لس ارمان دی هغه الله دې پوره کړي چې مځکه او اسمان پیدا کړی انسانیت څه نشي کولی
هغه الله دې وکړي چې مځکه و اسمان پیدا کړی ما سره دې پنجابی ناستی او تک شین پیډر دې راسئ او واوره باران ورېږي او تورې تشمې مې لګولې او چرس مې لګولې خدای زما دې توبه او ما تک سپینې کپړې او تور واسکټ او سپین پکول مې لګولی او واوره باران ورېږي او ما سره شیرینۍ ناستی خدای زما توبه پنجابی راسه ناستی هغې زما په دغه باندې ماخ په پنجابۍ باندې ماخ انګړولی وی هغې په ما باندې اړولی وی او بس دغه پاکستان ګډوډ مې ولې کو پنجابۍ باندې منګی بیا نو په بل چا خانه بیا تاسو انشاءالله وکئ یو ضروري اعلان محترم بل واورئ تاسو ما ته دا مولوي صاحب چې دی دا به ما ته د ټولې د ښځې د ګاډي او د ګاډي د ټوډي هر څه مرسته به راسه مولوي صاحب به یې راسه کوي یو کس به زه ځان سه ونیسم چې ماله بېګاله پاڼې ماڼې راوړي سمباله به ول وکړي سلګون بدل بلم درکم تا مولوي صاحب وایي سلګون به درکم په سلګونې پرېږدي کو نه نه مخکې راکړي نو هغه ټوډي او ښځه او هغه دغه به څنګه شي هو که نه به دی خو ټوډي نه کېږي دا شی به بدلوه یاره دا زوړ دی دا به بدلوئ مولوي صاحب یو دا راکړی دا مولوي صاحب راکړي مولوي صاحب راکړي یاره خورای دا مه بدلې دا مره بدل کړئ دا زړې روپۍ ول نالې سلیمه ته وره یاره ما دام لږ ختم دی دام لږ ختم دی تاسې ګورئ د سلیم خواله چې څوک راځي 200 سل 300 دا ټوکې ټکالې وایي یاره خورای یاره دام بدل کړه مړه ټوکې مه کوه که نه یاره زه نوی شی پېژنم نوي شي خوندي سلیمه پیسې دې جب کې کېده خاطر الله شمار که څو شولې پیسې دې دا به وروسته شمار کړي سل 200 300 روپۍ دي 400 شوي دا جب کې کېده راځه اوس موږ ته یو نوې څه وویوه اوس ښه به تبه باندې مولوي صاحب یاره مولوي صاحب سمه ضربه کې ورشه مولوي صاحب ته شل وکړه خطه کېنه ته خفه کېږه ما ته چې ملا نه صحیح ده خو ګوره کم کسان چې زما خوا راتله تا باندې ما سپی نه دی نیولی نو سلیمه بس یو څه نور ویو مې زو زه مې خوږېږم مړه زه مې خوږېږي سیند دی لیوه دی نو څه کوې ولې نو زه خو د دې شي شوقي یم نو څه کوې ما غره برید په کال کې په غره کې یو نارې اوس ګیتام پرېښودې ما پرېښودې څه یې دواړو څه خوند نه کوي ښځه سلیمه کېنه سلیمه اول کې به راته دا ووایي سلیمه و سلیمه زیبا ګل او دا شیرین ګل درته چا وښوده شیرینۍ یاره ما ته دلته یو قنداری راغلی چې دغه شیرینۍ پکې یاده و او دغه زیبا ګل پکې یاده و نو قنداری درته هغې وویل او خپله دې لیدلې ده زیبا ګل و لکه زه ورته وایم چې زما په درې سرمان دی سړي څه سپینه ټوډۍ او ته کې تور شي هغه څه دیوال ته ګورې دیوال ته ولې ګورې لیوانتوب مه کوه پاکه سپکه خبره په پاکه سپکه خبره کوم خو دې ته دې وګورې که نه دیوال ته ولې ګورې دیوال څه کار دی کو ګریم کوډ څه کار دی هغه د کابلۍ جینۍ هغه دغه راته ووایه کابلۍ جینۍ لکه دا سړی قارېږي مړه ملا نه قارېږي زیباګل هغه وکړه زیباګل هغه وکړه زیباګل به ته په تا ډبلینګ کې هغه مونږ ګورو که نه وکړه هغه خپل انداز کې وکړه ښه ښایسته صحیح خبره ورته وکړه تا سره واده کوم زیباګل هغه تا چې پتلون اغوستی وقت یم کې د سزۍ ما وی به مو ورسره کوي ښه وی وکړه مکمل په هماغه خپل انداز باندې بس دې شه اوبو ته اوس کا وخت دا یې زما بونس کوم که زه څه رقم پیډر یادوم نو هر رقم چې ستا خوښي تور یاد صحیح دقمه
ولې دې باندې دا بازا پیدا کړو مولوي صاحب خو څه نه وایي ځنو خبره وکړه چې زما په داسې ارمان دی هغه الله دې پوره کړي چې مځکه او اسمان پیدا کړي انسان یې څه نشي کولی طالب یې هم نشي او نه اشرف غني بابا شي هغه الله دې پوره کړي چې مځکه او اسمان پیدا کړی دی چې تک توره ټوړي راځي خدای زما دې توبه تور شیشې مې راباندې کړي او زیبا ګل لا سناسي خدای زما دې توبه 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 نو اما په زیبا ګل من لا سره زیبا ګل په ما باندې اړولې خدای زما دې توبه خدای زما توبه د نری پشم باران واوره وريږي او لوانګو سپاره مې په خاله په دې ګاړې ګل پوش کله مې په دې ورته رااله دې سګوته وای خدای زما دې توبه یا الله نو او ګاړې مې سات دې ګل پوش کله چې ګلون ناس پری زرورق دا مې په سات خرلې اما تک سپینې کپړې اتور واسکټ او سپین پکول مې لګولې په دې ګل مې راغی تړلې او سپینې کپړې مې لګولې خدای زما دې توبه 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 نو او زیبا ګل لا سنا سینو زیبا ګل باندې ما سلا سره ولا غفه ما ولا او پتو دی غوسته نو یا الله نو او نری پښم باران واوره وريږي زیبا ګل لا سنا سای اماراتو کې روانه یا الله نو یا الله نو کوچ خو پیړه ولې پلاس کې یا الله او نری پښم باران واوره وريږي خدای زما دې توبه نو خدایا وای او تک زړه کمه ته تورې پرتګي او دا سترګې راته تورې کړې سرخې راته واري وای دا نو زله ما بل ورځ دلته دا د خولې ته تور غون شي غوسته والله نو ماسک غوسته ما دل په ځلمه ارمان دې مال سړی سپینه ټوړې سړی ست کې تور شغه بس دیوال ته قتل دی منظور بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم تاسو چې وای تاسو ټوز ماورونه وای راغلي د کابل نه راغلي وای کم ځای نه راغلي وای تاسو ما سمرسته وکي او ما سره کوشش وکي زه مرستې نه والی ما غریب ما عاجزه ما چا بوټ واس کېږي واخلی که چا کالی واس کېږي واخلی که چا تور واسکټ کې واسې واخلی که چا سپین پکول واس کېږي واخلی مقصد په ځای کې امارت دي امارت دې راسه مرسته وکړي تخریکي دې راسه مراتب زمونږ ورونه دي او د خپل وطن به جوړ کړو او افغانستان سلیمه کو دا کومې غوښتنې چې تا وکړې دار ته پوره کړي بیا دا ټوکې ټقالې پرېږدي نه دا نه پرېږدي لکه دا کومې خبرې چې ته خلکو ته کوې او خلک درته راټولېږي او خاندي او ته ورته هر قسمه خبرې کوې دا پرېږدي یا نه پرېږدي نه بیخي نه پرېږدي نه او که امارت اسلامي درنه غوښتنه وکړي چې مقصد دا به نور نه کوې بیا څنګه کوې بیا به پرېږدو بیا به پرېږدي نو موږ به ستا غږ ورسو تا چې څه وغوښته انشاءالله تا سره به مرسته هم وشي او ستا پیغام به ټول لیدونکي واوري صحیح ده صحیح ډېره مننه ژوندی اوسې کور ودان قدرمنو دوستانو د سلیم دیوانه خبرې تاسې واورېدي هغه نو بیا هر قسمه خبرې کوي نه پوهېږي چې څه وایي او څه نه خو بس خلک ورته خبرې ښیي او سلیم دیوانه هماغه وایي 200 300 500 پیسې خلک ورکوي او سلیم دیوانه هماغه خبرې کوي نو موږ هم نن راغلي د سلیم دیوانه سره هم خبرې وکړې د یوې غریبې کورنۍ څخه دی دماغي حالات یو څه سم نه دی خراب دی نو په دغه خاطر ډېری خلک د دغه عمل نه استفاده کوي راځي په دې باندې قسم قسم خبرې کوي نو زمونږ په هغه ځوانانو باندې دا خبرې چې موږ پې وکړلې او دا دلته چې ورسره خلک راټول شوي وو دا دومره دغه هم پې وکړه دا به یوازې په دې خاطر چې د دې نه یو خلک عبرت واخلي داسې خبرې په دې باندې باید ونه شي په دې باندې کار وشي باید ښې خبرې پې وشي نو دوستانو نور قضاوت تاسې ته پرېږدم تر بیا چې زه اظهار ارمان ستاسې په درانه چوپړ کې د خپل کیمرامین اکرام الله بایدازي سره حاضرېږم تر هغې م پاک څښتن تعالی سپارم د یو سوکاله او آباد افغانستان په هیله خدای پامان